د دې کہانی را شروع کېدو نه مخکې زه تاسو ته وایم چې چېرته تاسو دې کہانی پارت 1 پارت 2 او پارت 3 نه وی کتلی نو ټول نه مخکې تاسو لاړ شئ او هغه وګورئ دغه درې باندې لینکونه به تاسو ته په ډسکرپشن کې ملو شي اوس چې کله د دغه ټوپ ټوله مل خیال دغه جز اړخ ته لاړ شي نو دې موقع د فایدې په اغستو سره سنی غلطه کې بغیر کشته راولي او دغه په ذریعہ سره هغه ټوپ ټوله مال بیا په ټکونه کې منتقل کی پر سره د ټوپ ټوله عقل مندي کامیاب شي او د سره بلها دولت راشي پر سره د دفتر هم بدل شي د ځان سره بلها کسانو واخلو د سره کوم کسان چې بدل دي کې ورکولي اوس په د شپور سلامونه پیش کول په دې کې ماکل یو ځل بیا چې کله افسران سره ملو شي نو دا خبره برته وکي زنګ په ملک په لکونه بلکې په کربو باندې جلی نوټونه داخل شي دي چې کله دا خبره منې ته وکي نو غته د خاموش اوسېدو د پاره وای په دې خبره باندې ولیکشن دا روان دی کدا خبر عوامو ته رسیدل نو په دې سره با زرابه په نظر کې او شرمېګم بیا سن خپل نیک ایجنسی ته وغواړي او په ځای کې پرته دا خبره وکي اوس په زموږ د اخبارونو خلک آنلاین هم کتی شي کم چې ستا خوب بیا د دې تر چې کله دوی خپل راشي نو ځل بیا دوی ته نسد شروع کی یو سم تاسو سره وختي د منصور الله سواخله حسن چې بیا رست خفيه خو دې په دې وخت کې یو خبر باندې هم د په هودي والنو اوس د مایکل دغه د خزي ترمنځ هغه جګړه اوس عدالت ته لاړ شي چې په ځکه کې عدالت دا فیصله وکړي د مایکل زیبا د شپږ سکالو پورې د خپل مور سره وي د شپې په کې سني بیا میګا په کور ته لاړ شي او شپه په غزي کې تیر کی چې کله په سبب باندې را پاسي نو میګا ګوري چې هغه ودته دی بیا زر دغه موبایل را واخلي او هغه د ټریکینګ والا اپ تینه ډیډیټ کې د پارچ هغه را باندې شک پیدا نشي بیا سني در منصور رنگ راشي کوم چې په دې وخت کې سخت ناراضه ویتاله تر اوسه پورې پاینټونو باندې کار ولې نه شروع کړي زرد د پټو ملک را خواره کا یا چې کله میګا خپل دفتر ته لاړ شي نو په ځکه کې مایکل ته دا خبرو کی موږ چې کوم هغه ځاړه نوټونه جوړ کړو دا کوم چې اوس نه ورا داخل شي دي دغه دوانو جوړول واله صرف او صرف یو کس دی په هر یو نوټ باندې یو خاص قسم نشان جوړي د کوم چې دا مطلب دی چې د دنیا خپل مهارت خودل غواړي یا چې کله پولیس د ګجرات تیمنه باندې چاپو وخی نو دغه په کور کې ورته محبل ها نقل نوټونه ملو شي مایکل بیا خپل باندې هغه منیسر د منوتو د پار لاړ شي او د دمکی ور لور کی په چرتا په ما باندې د منصور احاس کس هغه آرټیست گرفتار کا نو په دې سره به زتا طریقې سره بچ کما او چې کله دا خبره میډیا ته ورسی نو په دې سره دا خبر لکه د اور غونته کې پټرول ملک کې خور شي دې بدنامه د لاسه اوس ټو پټولې منېګا مایکل ترنګونه شروع کی خو په دې وخت کې مایکل دیو کسرنګ هم چت نه کی چې کله هغه منې په خپل باندې مایکل خپل دفتر ته وغواړي نو مایکل ول په ځکه دا مشوره ورکی وګ چې د منصور ټول نه خاص کس آرټیست گرفتار کو نو په دې سره به دا ټو پټولو په خپل باندې راټول شي اوس هغه منې په خپل باندې د ګجرات ول امنه سره رابطو کې په دې خبره باندې ته مونږ لا آرټیست راکا په دې سره مونږ ته دغه کې سبج کو هم نه بیا خپل باندې فیروز سره رابطو کې په دې خبره باندې به زما د 100 کروڑ جالي نوټونه پکار دي او د نوټونو زما صرف او صرف په سلیر شو غنټو کې دن پکار دي د پیسې چې تاسو کله هم مال راوړل دا په تاسو خپل باندې مال راوړل ول چې ما په بل هیڅ چا باندې هم یقین نشته دې دا خبره په دې وخت کې ما کړو دغه ټوپ ټوله ټیم اوري د سني په دې ډیل باندې د سره هم زلو بنس کې له کونته کېری کی خو فیروز ته بار منته کوي به ظالم له کونته کې سوچو کا 10 کروڑ روپې دي په دغه شپه باندې منصور هم انډیا ته ځل بیا راشي ولې چې په دې وخت کې هغه ته پته پای چې مانه اله ودا کار څوک هم نشي سمبالولی دا هم پته لګي دی چې به مونږ یو غدار هم رانه نه وتلې دي دا چې کله په کس باندې کونته کوم شک پیدا شي نو د مغ سره دست نه پورته کی په دغه شپه باندې مایکل له سره هم خوب نه ورځي ول چې په سبب باندې هغه ته پته پای چې به سمره غټه کارنامه کومه په سبب باندې کله اوس دغه ډیلیوري والے روز راشي حسین سخت په یره کې مبتلا شي ولې چې په خپل ټول جون کې چرته په خپل باندې ډیلیوري نه وکړي منصور په دې وخت واپس نیپال ته لاړ شي او بیا فیروز دا خبرو کې د ډیلیوري د پاره مونږ یو میګا مارټ خوښ کړی دی په دې کې فیروز په دې خبر باندې پوه شي چې میګا د موبایل مونږ ته هغه خفي پیغام ورته ملاويږي سني ورته وای لمس په خپل باندې هغه د ټریکینګ والا اپ دغه د موبایل ډیلیټ کړی دی ولې چې مونږ ته هغه د جایزې د سره هم ضرورت نشته دا ډیلیوري نه مخکې سني د خپل نکسر بلها وخت تیر کی ولې چې هغه تر پته وا چې کدي شي دا زما خپل نکسر اخري ملاقات هم کې دي شي مایکل بیا د خپل پروتین سره رابطه وکي او دا غزاینه بلا پولیسان راته وکي سني په دې وخت په گاډي کې را روان یو فیروز پکې ډبه کې سنټول مخکې هغه ځای ته ورشي په کمزې کې چې هغه ډیلرانو غوړه غوښتلو او بل خو مایکل د ټوپټول منظر د سکیورټي کیمرو په ذریعہ سره ګوري په دې وخت کې د پاره حرکت باندې نظر ساتلی وي خو میګا په دې وخت کې تر دې د پوری به صبر شي چې د خپل گاډي نه بار ته روزي په دې وخت کې ناسا پس سني دغه مخ ته راشي سني د لرینا د دې لپاره گاډي ودري او تیر شو د وچی میګا تاغه په نظر باندې را نشي سني کله پوه شي چې دا ټوپټول جال نو مغه سری گاډي په شا باندې ور روان کی مایکل د مغه د حکم ورکی ودی در نه په قیمت باندې هم لاړ نشي سني په دې وخت د خپل چالاکۍ نه فائدہ واخلي او پازه کې د مصرانو جامې واچي بلر کې ما کله وی ودري او ته پوسټ نو کی دلته خو بده بل گاډي نه ویلې چې د ورته دروغ وي به صرف 15 منټه به کې چې ما په خپل سترګو باندې ولیدا چې کله وی دا گاډي خواله ورشي نو ورته تشمیلو شي چې پولیس د مایکل لا شک پیدا شي چې کېدی شي دا کس چې کم لاړ د محقق آرټیست نومي کسو سني په دې وخت کې په ډېر تیزی سره پروت باندې ور روان وي او په دې وخت کې ناسا پاغه ځای بل هټ ټریفیک جوړ شي پولیس پیدل په دې پسې ور روان شي په دې وخت کې ناسا پاغه د ټریفیک والا جام کولو شو گاډي ور روان شي فیروز ډېر د لاسه
د بار دا خبره کوي راځي چې پولیس ځان حواله کو په دې سره به موږ ته سزا لګون ته کوم ملو شي اوس نه په دې خبره باندې اتري وي دغه مکه وزلا جندیم کنه دغه د کړکې ته کولا ول حکم ورکی چې په دې سره پازه کې نوټونه پاواش او خلک د ډېر لالچ دلاسه ګاډي دربل شروع کی پر سر دغه ټوپټو سړک بلاک شي او پولیس پاغه جام کې گیر شي دوی شاته ګوري چې په دې وخت کې دوی ګاډي فوټ پات سره جنگيږي او الټه شي په مایکل اومیګا په دې وخت کې یو کس ګاډي راپټ کړ په دې پسې ولګي په دا دوه د موقع د فېدې پاغه ستو سره دغه زینا خو په آرام سره په تختیدو کې کامیاب شي خو چې کله غلطه کې راشي نو بعضه کې تر دې ته پوره شي چې دوی په دې باندې هم پوه نه شي چې خیر دا ګاډي چلوچا دا خبر چې کړه پټوله په نیوز چینل باندې چلیږي په دې سره دغه پولیس والا په شرمونو باندې شرمېږي د مایکل ملګری شي کرته ته وایي موږ دا پټوله شاپینګ مال سی سی ټي وي کیمرو ریکارډینګ راغختلی ته مکه وا په یو نه یو ځای کې به دغه مخه صفه په نظر باندې راغلی وي د شپو کې هغه مینه په خپل باندې مایکل ترنګو کی او په دې خبر باندې بدل دمکی ورکی زه به ډیر زر تاسو د پټوله ټیم ختموم تاسو په زړه نو کرے نو باسما مایکل تنه اخیری موقع غواړي او خبر یو نوې منسوبه ورته وایي یو له پکار دي چې موږ دا منصور تر دې ته پورې مشهور کو چې د هر یو ملک پولیس یې پیژني او بیا په خپل باندې موږ ته حواله کی پس باندې هر یو کس چې کړه د ټي وي والا چینل راکولو کی نو دا خبر ملو شي چې پټول د نقل نوټونو د شاته نه صرف او صرف د منصور لاس دی په دې پورې دوه سره منصور په خپل باندې هم پریشان شي او بیا خپل ملګری جمال له دا حکم ورکی وزې تاسو مروم او شرمېدم دا پټول د سنې د لاسه هغه دوه ملګری خط کمال انسانان دي خو د بدقسمتینا د خپل د عزت د وجه اوس د دې جندینه شم پرې خودلې د دې مخکې چې پولیس ګیر کې مونږ ته پکار دي چې خپل باندې راګیر کو د ځته نه پورته کو په دې نه پس بیا ډېر افسوس سره فیروز خپل ملګری ته دا خبرو کی وی ظالم کاغه د ټریکینګ والا اپ ته د میګا د موبایل نو ډیلیټ کړي نو په دې سره موږ دومره نه شرمېدو فیروز ورته بیا وایي لکه ته مال په هر څه باندې زړه خکې منصور زموږ د پرې خودو ولا نه دی ولې چې صرف زموږ د وجه غو شرمېده سني ورته وایي دغه مکه منصور ته زموږ ضرورت دی هغه موږ ته هیڅ قسمه هم څه نقصان نه رسي سني بیا یو ځل بیا د میګا کور ته لاړ شي د دې لپاره چې پولیس ته زما مبارکي پته لګېدلې دا وکنه تا میګا د سری پاغه کې ها امر به یو ساتي او بیا چې کله دغه نه روزي د مغه سره جمال ترنګ ملو کی جمال ورته وي ته موږ سره ملو شته او محفوظ زیته بوزو پاغه کې پته ته پولیس څه هم نشي ویلې پته کې منصور تر دې ته پورې مشهور شي چې د ټوپټو دنیا پولیس صرف او صرف په منصور پسې ګرځي منصور جمال له صفه دا حکم ورکی دغه دوه راګیر کا او داس په شرمې په مرګ باندې عمل کړي څنګه چې دا موږ شرمولو پته کې مایکل یو پینټر رو غواړي د پاره چې په دغه کس خاکه جوړه کما کم چې ما پاغه روز باندې لیدلو چې کله لګیا شي او دی ورته بیا پام وکړي دا خبره ورته کې دا خو بالکل هم هغه شان رانه غل څنګه چې ما هغه کس په خپل سترګو باندې لیدلې دي ها بیا دا سی سی ټي وي کیمرو د ریکارډینګ د صفه کول حکم ورکی کوم چې دوی ته ملو شي او هغه د آرټیست مخ هم پکې نظر باندې راغلی او پکې په دې وخت کې صفانو په دې کې جمال سنیو فیروز ځان سره په گاډي کې کینی او د محفوظ زې پړخ باندې بر روان کی سره په دې وخت کې پاغه گاډي کې جیتو کاکا هم ناستو چې سنی په لار کې په دې باندې شک پیدا شي چې دې چې دې موږ سره سغلط د سکبل والدي هڅ کړه شاته پام وکړي یو بل گاډي ورته هم په نظر باندې راشي چې په دې سره دغه د شک په یقین کې بدل شي دې گاډي به خوشي زې ته بوزي پاغه زې کې په یو خټ پارکینګ کې ودرې کم چې په دې وخت کې په مکمله توګه باندې خوشو سې دې پوس کې دلته کې موږ سکو چې جیتو کاکا ورته صرف دومره خبرو کې تاسو ته زموږ د هر راس په بار کې پته لګېدلې دا چې پولیس تاسو ګیر کړئ نو په دې سره په تاسو موږ هم گرفتار کړي دې وجه موږ تاسو نشو کولای چې تاسو جندي پرېږدو فیروز ته مننه را شروع کی د خدای د پاره موږ پرېږدې موږ بچاته هم هیڅ هم نه وای موږ به د عمل پرېږدو چې کله به غوډه د کور واري نو په دې وخت کې دی ملګری هني چې د خپل ګروپ هغه ته کې راشي هغه دغه ټوپټ بدمعشانو له خپل تمانچو د غرزولو حکم ورکي چې به سره غوي مجبور شي او په توتلو کې فیروز بیا غوي ته دا خبرو کی ولې تاسو سبي چې دا څه عام څه خلک دي موږ خپل دومبل وال لوکیشن ان کړو او موږ ته پته و چې موږ د ملګری هني به زموږ د بچ کول د لپاره خامخا راځي په توتلو کې هني نو وی گاډو لټیرونه هم پانچر کی او دنه پس دوی بیا په محفوظ طریقې سره دا غزين په بچ کېدو کې کامیاب شي په لار کې سني خپل ته لینګونه ملا بخل شروع کی خدا غیر موبایل مسلسل بند راځي په دې وخت کې هني حاول ځان سره یو خوفي زیته بوزي او پازې کې ورته بیا دا خبرو کی چې درسو پورې درته مانی ویلي تاسو باندې زین د سر هم بارته نه روزي او دوی د حفاظت لپاره سني له به تمانچه هم ورکی په دې وخت کې تناسا په خپل ترنګ راشي کم چې ورته دا خبرو کی زمون په ایجنسی کې چاره قست اور لګولو او پاغه اور کې ستاني کوم په سزیدلو کې مړ شو سني په پټول دنیا کې د ټول نزات مینه د خپل نکسرې کوله او د اوس دا پته هم وا چې ټو پټول کارنامه صرف او صرف د منصور کې دی شي لون ته وخت پس هني چې کله واپس بیا راشي هغه ورته دا خبرو کی وی ما تاسو ځوان لا درل ټیکټونه وروړي دي او تر یو نه موبایل هم ورکی به خبره باندې به 200 ورځې پورې تاسو دې ځین لقونته کې غیب شي حسین فیروز ته پاغه کې د خبره شروع کی وي ته زما پر ریلوی سټیشن کې انتظار کوا درل چې دونه مخکې زبغل ته د مغسر در رسیدلې مزما لقونته کې کار دی فیروز ورته وای یو درې کدا تسکه حسن سغلط قدم اوچت نه کی په دې ورته پاغه کې چې غرا شروع کی د سره وجه چې فیروز ته هم ویریږي تی بیا سره دغه تمانچې د جمال داډي پاړخ باندې ور روان شي کوم چې پر لهنی ور کړي با ته پر دوه سره جمال پاغه کې سخت ویریږي خو د مخ چې غنور سکړو دې ته نه دس پورته کی تی پاغه کې بیا جیتو کاکا هم زخمی کی ورزان سره بیا رادن نه کی هلته کې پر سره د مخ سره منصور ته ویډیو کال ملو کی او بیا
دغه د سترګو د اړوند نه چې پاغه ټول پټوله په 12,000 کروڑه لوټونو باندې پټرول ورواچي. دله په موبایل باندې په چغو کې منصور مافیان غواړي بیا به داسې نه کومه خو سني په لقون ته کوم رحم اونکی او اور ورته کی په اخر ځل کې دی ورته صرف دومره خبرو کی یو سر نجات د هم نشتلې پولیس په دی وجنی او یانه او زما د جون مقصد صرف او صرف پتا پسې ګرځیدل دي چرته برانه تختي په دې کې فروز ماغسي په سټیشن کې د سني په انتظار وي او بل خو د پولیسانو په کمپیوټر کې د سني مخ ورته واره صفا کیږي کچ ډیر وخت پوري سني غل تکرار نشي په دې سره فیروز اکی आवाज هغه ته ورخي جو خپل سفر پکې را شروع کی اوس د مای کړنه ځل بیا شرابي جوړ شي ولې چې هغه د نوکرانو هم وستلې شوی او دې سره خپل زوی ته نخزي هم بوتلو د سره وی چې هغه په مکمله توګه باندې اکی आवाज شوی اوس ته باقي په دې کہانی کې سکیږي دا جواب به موږ ته د فلم په سیزن 2 کې ملاويږي تاسو ته دا نه کہانی څنګه ولګیدا ما تخپل قیمتي رائے په کمنټ کې ضرور راکې ملاويږي با په یو نوې ویډیو سره مال راکې اجازت بای